د سراج الدین حقانی خبرو ته ذبیح الله مجاهد توند غبرګون وښوده. ذبیح الله مجاهد ولې په غوسه شو؟ تازه یې د سراج الدین حقانی په اړه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. یو شمېر شنونکي عوام افغانان د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سرپرست څرګندونې د دوی په لیکو کې د اختلاف او د واک د انحصار پایله بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په امیر یا هم دولتي چارواکو باندې باید نیوکې په پټه مطرح شي. ذبیح الله مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چلنجول په یو اساس بدل شوي دي. مجاهد که څه هم په ښکاره دا ونه ویل چې دا څرګندونې د ښاغلي حقانی د خبرو په ځواب کې دي که نه، خو زیاته یې کړه په هغو کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زرګونو کسانو په زړه کې دا خبرې وي خو نه یې شي ویلی. ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل د اخلاقي اړخه د نیوکې اصول دا دي چې که څوک په امیر، مسؤل، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري، غوره دا ده چې اسلامي اخلاق هم دا ایجابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپله نیوکه ورته ووایي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونې داسې مهال تبادله کیږي چې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له سختدریزو فرمانونو سره کابل کې طالب مشران مخالف دي. هاخوا د سراج الدین حقانی څرګندونو یو شمېر افغانان هم اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې ته لار پرانیزي چې ځان به یې عام خلک وویني. یو تن کابل میشتی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا اختلافات د واک پر سر ورځ تر بلې ډېرېږي. په ټوله کې عام ولس له دې سخت اندېښمن دی چې هسې نه دا اختلافات به لا ډېر شي او په پایله کې به دوی خپلو کې سره ونکلي او له دې عمله به خلک زیان وویني. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.